قوله لا ينتج لا برهان عليه بل هو البرهان على كل شيء. دا متن دا لا ينتج د انتاج نه ده او د انتاج یو معنا لغوي ده او بل معنا اصطلاحي ده. معنا لغوي خو هغه ولادت ته، ولادت پیدا کېدل او پیدا کول، او معنا اصطلاحي هغه اخذ د نتیجې من البرهان، اخذ د نتیجې د دلیل نه، اخذ د نتیجې د دلیل نه، یعنی په یو شی باندې اقامت د دلیل دی ته انتاج وایي. اخذ د نتیجې د چانه د دلیل نه، دا معنا اصطلاحي د انتاج ده. نو دلته چې شارح قاضي وایي الا برهان علیه، اشاره د دې خبرې ته چې انتاج دلته په معنا اصطلاحي سره ده، او بیا وروسته وایي او لم یولد، اشاره د دې خبرې ته چې انتاج په معنا لغوي سره هم صحیح کیږي، چې انتاج په معنا لغوي سره هم صحیح کیږي. نو شارح قاضي وی الا برهان علیه، دلیل نشته په الله تعالی باندې، بل هو البرهان علی کل شیء، بلکې الله جل جلاله دلیل له په هر یو شی باندې. کم خلق چې د الله د وجود او د الله د صفات حقیقیه او قائل دي او په هغه باندې ایمان او تصدیق لري، نو هغه بیا په خپل منځ کې مختلف دي. یعنی د وجود د الله تعالی او وجود د صفاتو د الله تعالی دغه مطلوب دا بدیهی دی او که نظری دی، په دې کې بیا دی مختلف دي. نو د متکلمینو او د مشایینو رای دا ده چې دا مطلوب نظری ده، چې دا مطلوب نظری ده، نظری دلیل ور باندې شته، خو دلیل ور باندې دلیل انی ده، دلیل لمی نه. ما مخکې تاسو ته ویلي دي دلیل دوه قسمه ده، یو دلیل لمی ده او بل دلیل انی. دلیل لمی استدلال د جانب د علت نه په معلول باندې، کوم شی چې په واقع کې علت ده هغه ته په دې دلیل کې علت وګرځي، او بل دلیل لمی ده دلیل انی، استدلال د جانب د معلول نه په علت باندې، کوم شی چې په واقع کې معلول ده هغه دلته په دې دلیل کې علت وګرځي. په دې باندې پوهیږي. نو د متکلمینو او د مشایینو په نظر کې په وجود د الله تعالی باندې دلیل شته، خو دلیل لمی نشته بلکې دلیل انی ده. دلیل لمی ولې نشته؟ ځکه دلیل لمی استدلال د جانب د علت نه وي په معلول باندې، او د الله تعالی د لپاره علت نشته، د الله تعالی لپاره علت نشته. دلیل انی سا، دلیل انی استدلال د جانب د معلول نه په علت باندې، لکه مونږ وایو کنه چې د عالم مصنوع ده، مخلوق ده، او د مصنوع د پاره صانع پکار ده، صانع الله ده. نو هغه د استدلال د جانب د معلول نه وشو چې د عالم او د مخلوق او د مصنوع ده په علت باندې چې هغه الله پاک ده. په دې باندې ورسېږي. نو ګوره د متکلمینو د مشایینو په نسبانه وجود د الله تعالی، وجود د صفاتو د الله تعالی دا مطلوب نظری ده، دلیل ور باندې شته، دلیل انی. دلیل لمی ور باندې نشته ځکه د الله تعالی د لپاره علت نشته، بلکې الله پاک په هر یو شی باندې دلیل او علت ده. نو که په د د لپاره هم علت راشي نو بیا به دور لازم شي، بیا به چې لازم شي دور لازم شي. وایي ان شاء الله. نو دی وی الا برهان علیه، دلیل نشته په الله تعالی باندې، بل هو البرهان علی کل شیء. او د صوفیو د اشراقیین رایه دا ده چې وجود د الله تعالی بدیهی دی، هغې باندې دلیل نشته. وجود د الله تعالی بدیهی دی، بدیهی دلیل ور باندې نشته. او دغه د شارح دغه عبارت چې لا برهان علیه دا په دواړو رایو باندې تطبیقوي سي. که د متکلمینو او د مشایینو په رای باندې حمل کې نو بیا به د شي لا برهان علیه، دلیل لمی نشته په الله باندې، انی شته، نو بیا به د برهان نه کوم برهان مراد شي؟ برهان لمی. برهان لمی دا چې منفي شوی دی. او که د اهل صوفی د تصوف والا او د اشراقیو په رای باندې حمل کې نو بیا په عام معنا سره ده، ولې د هغوی په نسبت باندې خو بیخي دلیل نشته، بلکې دا مطلوب بدیهي دی که نه، الا برهان علیه دلیل نشته په ده باندې. په دې پوه شئ. بل هو البرهان علی کل شیء، بلکې الله پاک دلیل دی په وجود د هر یو شي باندې، ولې الله پاک د هر یو شي د وجود علت ده. لاندې حاشیې من هي تراکش قوله، دا قول د شارح چې بل هو البرهان، وهذا مبني على ما قال الشيخ. منګه دا ویلې کنه چې دا شرح نه ده الا برهان علیه بل هو البرهان علی کل شیء،
دا شرح د متکلمینو مشاینو او د صوفیو د اشراقیینو دواړو باندې حمل کولی سي خو دغه حاشیه منهیه نه تایید د چا کیږي دا د اشراقیو او د صوفیو د رایې کیږي نو دی وی هذا دا خبره چې برهان نشته په الله تعالی باندې بلکې الله پاک برهان دی په هر یو شي باندې دا وی مبني دی علی ما قال الشیخ هغه څه باندې چې شیخ وی شیخ ابن سینا فی برهان الشفا په برهان الشفا کې څه وی چې ان اليقین الدائم الکلی یقین دائم کلی لما له سبب ما توري شرح کې دوه دعوی وشوي یو دا چې الله تعالی باندې برهان نشته او بل دا چې الله تعالی په هر شي باندې برهان ده یو لا برهان علیه بل هو البرهان على كل شيء نو دغه دوه دعوو باندې حاشیه منهیه کې دلیل ویل کېږي خو دغه دا نه ده چې ان اليقين الدائم الكلي لما له سبب انما يحصل من جهه السبب دا درې دویمه دعوی دلیل ده دا درې دویمه دعوی دلیل ده او وما لا سبب له دا د اول دعوی دلیل ده چې لا برهان علیه ٹھیک ده نو دی وی کنه چې الله تعالی چې دا برهان دی په هر یو شی باندې الله تعالی چې دا برهان دی په هر یو شی باندې ولی وځکه هغه یقین هغه علم هغه یقین دائمی کلی په هغه شی باندې چې د کوم شی د پاره سببي او علتي نو هغه یقین دائمی کلی په دې شی باندې د چانه افاده کیږي د خپل علت نه د چانه خپل علت په دې باندې پويږي هغه یقین د دایمي کلی فائدہ وایو د دایمي کلی فائدہ لاندې د اعتراض او جواب په شکل کې وای هغه علم یقیني په داس یو شی باندې چې دغه د فرع سبب او علت وي هغه د چا د طرف نه افاده کیږي علت د طرف نه کنه او کنه موږ وایو چې لکه دا مخلوق چې دا مصنوع ده او د مصنوع د فرع ثاني او علت پکار ده او ثاني او علت څه ده الله ده نو دی وی نو الله تعالی خو د هر یو شی علت ته کنه نو ځکه په هر یو شی باندې الله پاک شي شو برهان شو ان اليقين الدائم كلي لما دا غشي باندې له چې غشي لره سبب او علت انما يحصل دا حاصليږي من جهه السبب د جهه د چانه سببنا وما لا سبب له او اغه د اغه داوی دلیل لا برهان عليه خ الله تعالی باندې برهان نشته ولي وای ځکه حاصل دا ده کوم شي لره چې علت او سبب نه وي نو یا خو به بدیهی وي او یا به داسې وي چې لسره به بیان پکې نه کیږي لسره به بیان نه کیږي اوس دا خو کېدل دا خو ښکاره خبر ده چې الله تعالی د پر علت نسته بلکې الله تعالی د هر یو شی علت ته نو کله د پر علت شي نو دور لازمیږي کنه نو د الله تعالی د پر خو علت نشته او نو دوه شق دي کنه یا به بیان بنفسه بدیهی به یا به لسره بیان نه کیږي دا نشي کېدل چې د الله تعالی لسره بیان ونشي ځکه د الله تعالی بیان کیږي کنه کیږي نو ښکاره خبر ده چې بیان بنفسه به وي چې به بدیهی به نو ځکه الله تعالی باندې برهانه نشته وما لا سبب له هغه شی چې هغه د علت نه وي ما بین بنفسه یا بنفسه بدیهی وي او لا يتبين والبتة او یا بل سره بیانیږي نه بیانا یقینا بیان یقیني بوجه قیاسی یعنی د بیان چې په طریقه قیاسی سره وي طریقه قیاسی څه معنی به نظر ول استدلال یعنی دا سی بیان چې هغه په نظر او 50 سره وي چې دلیل ور باندې وشي دا نشي کېدلی په دې باندې پوښوي نو فلا يرد بالجزئيات المحسوسه احمت ورو دا اشکال پیدا کی تاویل کنه چې یقیني لما له سبب انما يحصل من جهه السبب یا علم یقیني په یو شی باندې چې راضی کنه او د شی لپاره علت او سببي نو دا به د کوم جهت ناراضي د هغه جهت نه برازي چې هغه د لپاره سبب او علتي نو دی ویلي دا جزئیات محسوسه دا ته چې زری پستر go باندې وینم دغه کتاب دا جزئی محسوس دی دا موبایل جزئی محسوس ده دا توشک جزئی محسوس ده په دې باندې چې علم دا راضي دا د علت د وجه نه د طرف راضي کنه دا بالمشاهده ده بالمشاهده ده نو ته څنګه وایي چې یقین لما له سبب انما يحصل من جهه السبب په دې باندې پوهیږي اصل کې دغه اشکال چې په شیخ باندې واردېږي او د شیخ په عبارت کې دا دایمي کلی قید نشته د شیخ په عبارت کې دا دایمي کلی قید نشته دا خو چې کله شارح قاضي نقل کوي نو ځکه د دایمي کلی قید ورسره خي په دې باور سره نو شارح قاضي باندې دا اشکال نه پیدا کیږي ځکه هغه د دایمي کلی قید ورسره لګولې نو دا دایمي کلی دا دغه اعتراض جواب ده حاصل لا ده چې علم مونږ چې دا خبره کوو د کوم شي لپاره چې علت او سبب نه وي علم په دغه شی باندې د کوم جهت نه افاده کیږي د خپل علت او د سبب د وجنه ویګ ور باندې ها
او په جزئیات محسوسه باندې چې کوم علم راځي دا دایمي کلی نه ده ځکه جزئیاتو کې تغییر راځي او نن پتا باندې حکم د حی کیږي چې زید حی سبا در باندې حکم د میت کیږي مړ کیږي نن در باندې حکم د ماشوم کیږي سبا در باندې حکم د ځوان بل ورځ در باندې حکم د بوډا کیږي جزئیاتو کې تغییر راځي کنه نو علم په جزئیاتو باندې دا دایمي کلی ده نه کنه خو بدلیږي کنه او منګه چې وایو چې کوم شی لپاره علت وی علم په شی باندې د کوم جهت ناراضي شابه سينوګل علم نه کوم علم مراد ده یا دایمي کلی دا یو جواب شو دویم جواب لاندې کوي مونږ چې دا خبره کو چې د کوم شی لپاره علت او سببي د پاغه شی باندې علم د جانب د علت او د سبب ناراضي نو دلته د علم نه علم استدلالي او نظری مراد ده او په جزئیات او محسوسو باندې چې علم بالمشاهده راځي اخو بدیهی ده کنه په نظری او استدلالي نو فلا يرد نو واردیږي اشکال په جزئیات محسوسه سره هغه محسوسه چې معلوم دي بالمشاهده من غیر نظر بغیر د استدلال نه اله اسبابها اسباب د چاته د دې موجودیات محسوسه تولي اذ لا يحصل بها اليقين الدائم الكلي ځکه په دې جزئیات سره هغه یقین د یا په دې مشاهده سره یقین دایمي کلی نه راځي ما دا دویم جواب دی ما ان الكلام في العلم الاستدلالي سره دې چې خبره زمون په چا کې ده او علم په جزئیات محسوسه باندې بالمشاهده ده او علم حاصله بالمشاهده علم استدلالي نوي واما الاستدلال ما تقول دا د فریو بل اعتراض ده حاصل اعتراض ده تا ویلې چې د کوم شي د لپاره علت او سبب وي نو په هغه باندې چې استدلال کیږي د جانب د چا نه بکیږي د دې علت نه بکیږي کنه نو معترض وی چې ولې کله کله خو استدلال د جانب د معلول نه کیږي په علت باندې وکنه لکه موږ د سوې الجسم مؤلف جسم مرکب ده وكل مؤلف له مؤلف او د هر مرکب د لپاره مرکب او مؤلفي نو نتیجه ورکړي چې د هر جسم د لپاره چی ده مؤلف شته او مؤلف څوک دی الله پاک په دې پوښوي نو هغه دلته خو استدلال د جانب د معلول نه وشو کنه چې مؤلف ده په چا باندې په علت باندې چې مؤلف ده ویږي نو ستا قاعده خو نقص شو کنه ویږي اشکال باندې نو دی جواب کوي حاصل لاره د استدلال د جانب د معلول نه په علت باندې یعنی استدلال په وجود د معلول سره په چا باندې په علت باندې چې دا وجود د معلول ته علت وګرځي په چا باندې وګرځي په دې علت باندې کوم چې په واقع کې علت ته نفس الامر کې علت ته وې دام په اصل کې د دې رجم چاته کیږي استدلال د جانب د علت نه په معلول باندې دې ته رجع کیږي ولی ځکه دلته چې مونږ وایو چې جسم مؤلف ته د هر مؤلف لپاره مؤلف دی دلته اصل کې مونږ استدلال کوو په ثبوت د چا سره د مؤلف سره په ثبوت د مؤلف سره په ثبوت د وصف د چا سره د مؤلف سره چاته ثبوت جسم ته په چا باندې استدلال کو په ثبوت د وصف د کونه ذا مؤلفین باندې ما ته وګوره دا جسم دی کې دوه صفات دي یو د صفت مؤلف چې دا چیرې مرکب ده مؤلف معنی مرکب او بل صفت دا ده چې دا ذی مؤلف ده چې ده ذی مؤلف ده مؤلف مؤلف واړي کنه نو خو د لپاره به مؤلف همي نو ګوره د کې دوه صفات دي یو کونه مؤلفا بل کونه ذا مؤلفین نو دلته مونږه استدلال کو په چا سره استدلال کو په ثبوت د چا سره د دې مؤلف سره چاته ثبوت د جسم ته په چا باندې استدلال کو په کونه ذا مؤلفین باندې وکنه او دغه ثبوت د مؤلفه دا علت دی د کونه ذا مؤلفین وکنه دا ثبوت د مؤلفه دا علت د چا ده وکنه ځکه چې مؤلف ورله مؤلفیت ثابت شو خو ذا مؤلفیت هم ورته ثابت دي کنه پوښوي ور باندې وګوره دلته دوس یو وصف د چا ده د مؤلف ده او بل وصف د چا ده کونه ذا مؤلفین نو دلته استدلال کوه په ثبوت د چا سره د دې مؤلف سره چاته ثبوت دی چې موږ وایو چې لکه دا د جسم لپاره مؤلفیت ثابت ده همدغه ثبوت د مؤلفیت دا علت ګرځو د چا د لپاره د ثبوت د بل صفت د لپاره چې هغه کونه ذا مؤلفین په ایمان یو نو استدلال د جانب د علت نه په معلول باندې هم دې ته رجع وشو کو نه شو کنه ویګل خیره واما الاستدلال بوجود المعلول على ان له فدي باندې چې معلول العلت شته فهو نو دغه استدلال بالعلت للمعلول ده كقولنا لكذا قول الجسم مؤلف وكل مؤلف له مؤلف
فإن الأوسط فيه هدي اوسط په دې کې چې مؤلف دی کنه دا علت ته په نفس الامر کې دا مؤلف د څه د لپاره علت ته لکون الجسم ذا المؤلف د دې لپاره چې جسم شی دی ذی مؤلف ده ټیک دی کنه ولې لأن المؤلف بالفتحه دا د تخی چې مؤلف ولا علت د ذی مؤلف ده وځکه مؤلف بالفتحه مؤلف چې هو المحتاج ده او ومنات لو مدار د افتقار هو التالیف هغه شی تالیف دی خو پته ولګی چې د مؤلفیت علت د چا شو د کونه ذا مؤلف په دې باندې رسېږي وفي هذا المقام وپدغه مقام کې چې په برهان الله باندې نشته ابحاث دقیقه شته تقتضي بسطا في الكلام چې تقاضا د تفصیل في الكلام کوي وسياتي ان شاء الله في مبحث البرهان په بحث ته چا کې د برهان کې هغه ځکه د برهان بحث راځي کنه د دلیل ما ته وګورئ دی ابحاث دقیقه کې اشاره ده یو اعتراض ته حاصل اعتراض ده کنه چې توې دا استدلال په وجود د معلول سره په علت باندې د دې رجع کیږي چاته استدلال په علت سره په چا باندې په معلول باندې او تا ویل چې الجسم مؤلف وكل مؤلف له مؤلف د دې رجع کیږي استدلال ته په علت سره په چا باندې استدلال په معلول باندې نو بیا خو په الله تعالی باندې دلیل لمی راغی کنه او کنه توې د دې رجع چاته کیږي استدلال د جانب د علت ته په چا باندې په معلول باندې چې استدلال د جانب د علت نه په معلول باندې وینو دا شی شو دلیل لمی شو کنه او کنه استدلال د جانب د علت نه په چا باندې په معلول باندې کم دلیل شو دلیل لمی نو بیا خو په الله تعالی باندې چی راغی او دلیل لمی خو الله باندې نشته اتفاقی د حکما مشاهین اشراقین صوفیه متکلمین ټول وي خو سر کې مو ویل کنه په دې باندې رسېږي نو ته جواب وکړي چې نه الله تعالی کې دوه اعتبار دي یو اعتبار د وجود د الله تعالی د نفس ذات د الله تعالی او بل اعتبار د وصف د مؤلفیت ده بل اعتبار یې ده یو نفس وجود د الله تعالی د نفس وجود د ذات د الله تعالی ده او بل چې دا وصف د مؤلفیت ته په الله تعالی کې دغه استدلال چې مونږ ویل کنه چې رجع چاته کیږي استدلال ته د جانب د علت نه په معلول باندې یعنی رجع کیږي دلیل لمی ته دا دلیل لمی ده په وصف د مؤلفیت د الله تعالی باندې نه په وجود د الله تعالی باندې او وجود د الله تعالی باندې دلیل لمی نسته خو البته په وصف د مؤلفیت باندې دلیل لمی سته ولې دا ممکنه د مؤلفات دا ټول علل دي کنه د وصف د مؤلفیت چاته الله تعالی ویږي ان شاء الله سر په خلاص شو وانما السبيل اليه دلائل كاشفه موضحه لا مفيده دا وانما السبيل اليه چې دا د فدی اعتراض ده حاصل اعتراض ده ته چې الله تعالی باندې برهان او دلیل نشته نو ولې د علم الکلام کتابونو خو په دلایل باندې ډک دي معترض وی چې د علم الکلام کتابونو کې خدای الله تعالی د وجود دلایل شته کنه نو ته څنګه وای چې لا برهان علیه په دې ورسې نو ته بعد د دې جواب د دې اعتراض نه دوه جواب وکي منګه مخکې ویل کنه چې دغه لا برهان علیه دا په مذهب د متکلمینو د مشاینو باندې حمل کولای شي او په مذهب د صوفیو د اشراقینو باندې حمل کولای شي که په مذهب د متکلمینو د مشاینو باندې حمل کی نو بیا به څه جواب کی وانما السبيل دلیل په الله نشته دلیل لمی نشته دلیل او کنه غوي چې دلیل نشته کنه وانما السبيل اغلارا الیه د اثبات د وجود د الله تعالی ته شي ده دلائل کاشفه هغه دلایل لمیه دي چې دي دلایل انیه دي دلایل یعنی علم الکلام کې چې کوم دلایل دي هغه دلایل انیه دي او موږ چې دلته وایو چې لا برهان علیه دلیل چې منفی کو کوم دلیل منفی کو لمی خبره جوړه شو کنه او کچیر ته د عبارت حمل کې په مذهب د صوفی او اشراقینو باندې هغه خو وجود الله تعالی بدیهی دی دلیل ور باندې بيخي نشته نو بیا به دسی وي لا برهان علیه مطلقاً دلیل نشته نه لمی او نه انی وانما السبيل لار الیه اثبات د وجود الله تعالی ته دلایل هغه تنبیحات دي په صورت د دلایل دلایل څه معنی هغه تنبیحات دي په صورت د دلایل کې پوښور باندې هغه دلایل انیه دي یا تنبیحات دي چې کاشف او موضح دي لا مفید دي هغه یعنی مفید د اثبات نه دي اثبات د وجود د الله تعالی دا بدیهی ده خو صرف وضاحت درته کوي صرف شی کوي وضاحت کوي په دې باندې پوهیږي لاندې حاشیه من هي تراکوشه قوله دا قول د شارح چې وانما السبيل الیه الى اثبات وجوده
غرض د محشي هغه د فدی و اعتراض ده حاصل اعتراض دار چې و انما السبيل الیه کې بدا الیه ضمیر واجب تعالی ته براجیبی نو د شو و انما السبيل نه ده مگر اغلاره الیه دی الله تعالی ته هغه دلایل کاشفه دي نو دا خو نه صحیح کیږي ولی ځکه ذات الله تعالی مفرد ده او علم متعلقه بالمفرد دا تصوری کنه او کوم علم چې د دلیل نه افاده کیږي هغه کوم علمي تصدیقي نو دا خو اکتساب د تصدیق راغی د چانه د تصور نه او اکتساب د تصدیق د تصور نه کیږي اکتساب د تصدیق د تصور نه څه معنی تصور چې دا کاسب نه واقع کیږي د چا د لپاره د تصدیق د لپاره او نه تصدیق چې دا کاسب واقع کیږي د چا د لپاره د تصور لپاره ولا يعلم التصور من التصديق ولا بالعكس سلم مولانا وایي کنه ولا يعلم التصور من التصديق ولا بالعكس نه تصور د تصدیق نه معلومیږي یعنی چې تصدیق کاسب شي چاته تصور د لپاره ولا بالعكس او نه چې تصدیق د تصور نه معلومیږي چې تصور کاسب شي د چا د لپاره تصدیق د لپاره په ایمان پوهیږي کنه سلم وایي کنه ولا يعلم التصور من التصديق ولا بالعكس غرض د سلم مولانا شعر د عبارتنا زی غرض د سلم مولانا شعر رد په امام رازی کنه امام رازی وایي چې تصورات ټول بدیهی تصدیقات بعضی بدیهی بعضی نظری تصدیقات نظری چې دي هغه د تصور بدیهی نه معلومیږي ٹھیک ده کنه هغه وایي چې تصدیقات تصورات ټول بدیهی تصدیقات ټول نظری تصورات ټول بدیهی تصدیقات ټول نظری نو تصدیقات نظری شو دا معلومیږي د چانه تصورات بدیهی او نه کنه نو نه دور لازمیږي او نه تسلسل نو د پیرت کی ولا يعلم التصور من التصديق ولا بالعكس ویګ ان شاء الله دلته پیشکال باندې پوښوي نو ته نو شارح محشي جواب کوي چې نه دا د الهي ضمیر چې هغه د الله تعالی ته نه درځي هغه اثبات د وجود د الله تعالی درځي اثبات د وجود د الله تعالی یعنی اثبات د خبرې چې الله هو موجود اثبات د خبرې چې الله او صلی الله موجود مفرد ده که قضیه ده کنه نو ځکه اکتساب د تصدیق معنا راغی اکتساب د تصدیق الى اثبات وجوده استغلال د معرفت اثبات د وجود د الله تعالی او صفات حقيقيه او د الله تعالی ته وبالجمله مړه خلاص خبره ده چې هذه المطالب وي دا مطلوب د وجود د الله تعالی او مطلوب د صفات د الله تعالی دا مطالب بدیهی دي ها دا د چاره ده د خو صوفي دی کنه دیم شعر صوفي دی نو صوفیه وایي چې دا بدیهی دي کنه دا بدیهی دي غیر مستفاده من البرهان دا مستفاد من الدلیل نه دی ولی ځکه بدیهی چې دلیل تړتیا نه لري په دې باندې یو اعتراض پیدا کیږي ته وایي چې دا مطلوب د وجود د الله تعالی دا بدیهی شو نو بیا خو به چې په بدیهی کې خو خفا نه وي او په وجود د الله تعالی کې خو خفا شته کنه ولی ځکه ډیر خلک د الله تعالی د وجود نه منکر دي کنه دي ډیر خلک د الله تعالی د وجود نه منکر دي نو ته به جواب وکړي چې مولا صاحب دا چې یو شی بدیهی شي کنه دا مستلزم نه دی لره چې په دغه شی کې اختلاف را نشي او په دغه شی باندې دی خامخا علم راشي بداحت د یو شی دا مستلزم نه دی علم بشی لره بداحت د یو شی دا مستلزم نه دی وکنه کله کله یو شی کې د ډیر وضاحت د وجه نه خفا راځي لکه د نمر دغه ککوړی ټوله دنیا روښانه کړې ده وضاحت پکې شته که نشته خو د دې ډیر وضاحت د وجه نه موږ او تاسو دغه ککوړي د کنه هغه ادراک نشو کولی د دې ککوړي د کنه ادراک نشو کولی یا ستاسو سترګو ته چا برق ونیو نو ته سترګې نیولی شو تر دغه برق هغه د کنه ادراک کولی سي نه دا خفا د څه وجې نه ده مزید وضاحت د وجه نه ده مزید وکنه ته خپل ځان لیدلی شي خپل مخ لیدلی شي نه کنه پوه شو ورباندې وبالجمله ومړه خلاص خبره دار چې دا مطالب بدیهی دي غیر مستفاده من البرهان دا مستفاد نه دي د چانه دلیل بس دی